نه لګېږم د افغانو مېرمنو په استازیتوب وغږېږم. درنو ګډونوالو او په وطن مینو، ازادي او استقلال مو مبارک شه. نن ورځ د ویاړ ورځ ده او راځئ چې خپل اتلان او اتلانې په ویاړ وستایو. که د وطن او د ملت د تورې په زور د ازادۍ اتله مو یوه کوچۍ ملاله میوندۍ ده چې په خپل وینو یې راته وطن او افغاني غرور وساتلو او پرې ویاړو، نو یوه بله اتله افغانه چې هم د ازادي او د استقلال د ورځې ګټونکې ده او هم د قلم اتله وه چې د ټولنې د ذهني ازادۍ او د ښځو او د مېرمنو د پوهې او علم د مبارزې ویاړ ده، د غازي امان الله خان مېرمنه ملکه ثریا ده. دغه پتمنه او روښانفکره افغان نه یوازې د انګریز سره په جنګ کې د غازي امان الله خان سره ملاتړې وه او ډاډ یې و، بلکې د پاچا امان الله خان د انقلابي اصلاحاتو په عملي کولو کې او د عملي کولو لپاره میدان ته هم راوتلې وه. خو افسوس چې افغانان په دې ونه پوهېدل. خو افسوس چې افغانان په دې ونه پوهېدل چې انګریز چا چې د غازي امان الله خان د لاسه په کال 1919 کې په افغانستان کې ماتې وخوړلې، په پټه او په ښکاره په افغان مذهبي او روایتي توندلارو ته یې خپلې مرستې روانې وساتلې او په لوی لاس یې په افغانستان کې او په افغانانو کې دغه ګنګوسې او پروپاګنډې خورې کړې چې د ښځو حق منل او د ښځو په سنتي ټولنه کې کار کول ګواکې ورته یې داسې تشریح کړه چې غازي امان الله خان او مېرمنې یې افغانستان ته غربي او کفري نظام راوړي. نن هم په ټولنه کې د نرواکۍ په سبب زه په خپله یوه مېرمنه حیرانه یم چې زما خپل اساسي او بشري حق، آیا زما بشري حق دی او که نه دی؟ په کال 1926 کې باچا امان الله خان په خپل فرمان کې ولس ته وویل زه ستاسو باچا یم او ستاسو د تعلیم وزیره زما مېرمن او ستاسو ملکه ده. خبرې به لنډې کوو، وخت هم ډېر کم دی، خو چې څنګه حالاتو امان الله خان په دې مجبوره کړو چې وطن پرېږدي، د وطن په پرېښودو مجبوره شو او بیا چیرته او په کومو حالاتو کې مړ شو او بیا په جلال آباد کې ښخ شو، چیرې چې د غازي امان الله خان مین او ګران باچا خان بابا چې د غازي د افغاني پت او غرور لپاره په جلال آباد کې ښخ شوی دی، ځکه چې دواړو غلامي نه منله، دواړو د انګریز راښکلي سیاسي او جغرافیایي کرښې چې په هر رنګ کې وې، چې په هر وخت کې وې، نه منلې. راځو اوسني ځمکني حقیقتونو ته. نن موږ په غرب کې ژوند کوو، دلته کارونه کوو او ګڼ شمېر پکې زده کړې هم کوو، خو دا د غازي امان الله خان او د ملکه ثریا طرزي د ارمانونو د پوره کېدو انځور نه جوړوي او ځکه نن هم مونږه شاته پاتې یو چې مونږ دلته هم خپلې مېرمنې، خپلې خویندې، خپلې لوڼې کار او هنر ته نه پرېږدو، د ژبې زده کولو ته هم نه پرېږدو. موږ افغانان د ښځو کار او هنر ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا شرم دی، خو آیا بیا دې ته هم پام اړوو چې یوه بې سواده بې هنره ښځه په کور ساتل شرم او په کورني اقتصاد بوج نه دی؟ هم
هم په خپله وروسته پاتې یو، هم را سره افغانستان وروسته پاتې دی. تاسو پام وکړئ که چیرې د غازي امان الله خان اصلاحات تر ننه وای نو افغانستان به څومره یو پرمختللی هېواد و، او په خاصه توګه افغانه ښځه، افغانه میرمنه به د پوهې او علم په کوم بام نه وه ولاړه. په داسې هېواد کې چې د کفر او اسلام په نوم ښوونځي سوځول کېږي او په خاصه توګه د میرمنو د جونو مکتبونه په نښه کېږي، لږ تر لږه یو ښه خبر خو راغی د ګران افغانستان څخه چې په اول ځل په تاریخ کې به د ښځې پېژندلو د هغې په ورکړل شوي نوم کېږي. او د خپلې مور د نوم د پېژندلو لپاره د یو افغان نارینه پر ځای افغانې میرمنې مریم سما په پارلمان کې دا غږ راپورته کړ. سولې ته هیله من یو او خدای دې وکړي چې ژر تر ژره سوله راشي، خو په هر حالت کې باید آماده اوسو، د خپل وطن دفاع وکړو، د خپل وطن خدمت وکړو، علم وکړو او علم خور کړو. ازادي مو بیا هم مبارک شه. خپل ازادي او د وطن سرلوړي لوی نعمت دی. د وطن او ازادۍ احساس د هغه چا څخه وپوښتئ چې خاوره لري، قوم لري، ژبه لري، خو وطن نه لري. شکر چې وطن لرو او آزاده به ساتو. مننه ستاسو. د ښاغلي مناظر شهید څخه نړۍ مننه.